ډېر انسانان چې ودی کېږي الله یو مرد شهادت را دا دروغ دي. وجه دا ده سورہ توبہ کې الله فرمایي لو اراد الخروج ودي منافقانو که چرته اراده ده وتلو د جهاد لرل اعدوا ځان به دې لپاره تیار کړي وي ګټي دنیا کئی زمیداری او چې کله ود کېږي بلسن کې الله مالا مرد شهادت را الله ته منافق شو په دې خبره مخکې منافق وی یا نه وی لیکن اوس ځان په کولی کولو به سوالم بالکل کوما انت نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله به د شهدا او مرتبه لرسي خمانات د صدق سره سوال کول بل وخت کې برخه غسل ځان تیارول چې کله وخت راشي نو به ځان حاضرول. خالد ابن ولید بارک راضی دا عربي نبی صلی الله علیه وسلم د ډېرې دعاګانې کړې وي ورور به ورته وخت حالات بیانول چې ګوره د محمد صلی الله علیه وسلم سره ډېره مینه ده ډېره دعا سره زده کوي. خپل فرمایي حدیبیه غزا کې زرالم صلح کې وما ویل چې نبی صلی الله علیه وسلم د نږدې نه زو ګوره مطالعه کوم څنګه انسان دی ډېر به تکلف ژوند ملګرو سره عادي دې زړه کې نبی صلی الله علیه وسلم نور مراد نه نش ایمان به راوړو. الاستيعاب کې ابن عبد البر لګي چې د خپل پټګي مران کې تورم د نبی صلی الله علیه وسلم مخ لکه خدا وی ویل یا رسول الله دی باندې ما صح کارونه کړی د اسلام په خلاف زوز بکنه غواړم او ایمان راوړم ایمان شراو نبی صلی الله علیه وسلم ورته تورم ورکړه او اوس به د اسلام په تایید باندې دا چلے تا به ویل چې یا رسول الله مال دوه غواړه ګوره اسلام ستاسو ګناونه معاف کړم مخکې شری کړی دي د عمر رضی الله عنه زول او دا تاریخ ولګي چې دومره مالدار انسان بچو چې یو کال به عربو ټول په چنده باندې د بیت الله غلاف جوړو بل کال ود پلار ځان له جوړو در پر اوسه ځان نیولې و ټرینر ازغله ولو په باندې شورلی تور چرول نيزي وشتل ډیر انته یو چت انسانو دی پوری چې په میدان د جنگ کې به خپل اسنه بل اسنه ودانګل سړی به قتل کوي بیرته به خپل اسنه رواج شو دومره خیر انسان اسمانه بولاړو ډیر تیز بیروان کړو غشي به وشتل سر به کته کو پورته کو لاندې زمکه نه به دي اسد جمپوالو چې برابر کې نو سوتاوي چې مخ نه دانه است رسول الله ورته بکنه وغوښتا به ډیر اوچت کاروایی اسلام نو وکړه لوی جنرال د اسلام دان تیر شوی دی لیکن شکل وفات کیږي نو شاړي ملګرو ورته دا ولی وزه خونم دغه خوندې ته ګونډه کېږم 300 غزاګانو کې د برخه اخسته وا یو سل شل زیات زخمی شو حتی پر خاص اندام هم لګیدل مقصد مې دا و چې میدان د جنگ کې ټوټه شمو د الله مخ کې بیل ته ودرېږم دا خونم دغه خوندې ته زو د کې مړ کېږم ملګرو ورته ویلې چې تعالی نبی صلی الله علیه وسلم سیف الله لقدر کړي د الله تورا دا څوک ماته ولې شي تک بدی بستر باندې مړ ولې نشي الله تعالی شهدا او سب کې روچته ته بهتر عظیم شهید ځان وړاندې کړو نو ته غزا کې به څومره کاروي د کړو لکونه فوج راغله او زرهاو مجاهدینو باندې ټول تسنس کې جنگ هم کوم مجاهدین مرسته کول کی طرف چپ طرف واړول دیغه طرف ډیر په انسانو جنگ خصوصي ملک الله ور کړو الته به اهل علم لګي چې ګور انسان دې په دی وجه نه پات کیږي چې رزم مرشم 300 ازاګانو کې شریکېدل یو سل شل ځای زخمی کېدل لیکن چې الله د ډګر مرګ نو ور کړو خو سکور کې بیا مرش قرآن کې الله فرمایي نن کدی وجه نزان ناظر او شرمن بمړو شو قتل وشو بوجل شو نو کور کې شکینه اې د امر بزان دفن کی نه الله نه شي کولی